پکتیا کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښتې د مرګ ژوبلې راپورټونه هم ورکړل شوي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د راپورټونو له مخې د افغانستان په سویل ختیځ پکتیا ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه‌یي نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ویل کېږي دغه نښته تېره دوشنبه تر هغې وروسته پیل شوې چې د پاکستان سرحدي ځواکونو غوښتل د پکتیا اریوب ځاځي ولسوالۍ اړوند سپینه شګه کې پر ډیورنډ کرښه د یو مخکیني فرعي لارې څارلو لپاره امنیتي کمرې ولګوي، خو طالبانو یې مخه نیولې ده. بي بي سي هڅه وکړه چې د دغو نښتو په تړاو افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو نظر واخلي، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. ځایي اوسیدونکي بیا وایي د پکتیا د ځاځي اریوب او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وقفه‌یي نښتې دوام لري، چې معمولاً د ورځې لخوا کمې خو د شپې بیرته ډیریږي. ویل کېږي په دغه نښتو کې له دواړو خواو درنې وسلې هم کارول شوي. د دغو نښتو ځینې ناتایید شوي ویډیوګانې هم پراخه رسنیو کې خپرې شوي دي. د پاکستان له اړخه ریپورټونه دا دي چې د درنو ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی، 8 نور ټپیان دي. همداراز د کرښې پاکستاني لوري ته د سرحدي چارواکو یو کارمند او په تری منګل سیمه کې د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی ده. په اسلام آباد کې د بي بي سي خبریال افتخار خان وایي پاکستاني چارواکي په دغه نښتو کې طالبانو ته هم د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. افغانستان کې طالبانو حکومت رسمي سرچینو او پکتیا کې د دوی ځایي چارواکو کسه هم تر اوسه د نښتو او مرګ ژوبلې پخلی نه ده کړی، خو عبدالحمید خراساني په نوم د دوی د ناصر بدري قطعې مشر وایي له خپلو ملګرو سره د پاکستان خلاف جګړې لپاره د پکتیا سرحدي سیمو ته تللی. پر خپله ایکس پاڼه تېره شپه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي چې د پرله پسې ډزو غږونه پکې اورېدل کېږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم د الله سپارم ښې چارې په وخت.